سلامونه جوړ په خیر. راشد خان او محمد نبي د کپتان له بدلیدو سره مخالفت وښود. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه وتلیو ستورو راشد خان او محمد نبي د ملي لوبډلې د کپتان یا لوبډلمشر له بدلیدو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. دوی دواړه لوبغاړو چې دا مهال په هند کې د هغه هیواد د کرکټ غوره لیګ کې لوبیږي پر خپلو ټویټر پاڼو د کرکټ بورډ دا پریکړه ناسمه بللې ده. راشد خان پر خپله ټویټر پاڼه لیکي چې د نړیوال جام په درشل کې د ملي لوبډلې د کپتان بدلیدلو به د لوبډلې پر روحیه بد اغیز وکړي. محمد نبي هم په اوسني وخت کې د کپتان بدلولو پریکړه ناسمه بللې او لیکلي دي چې د پخواني کپتان اصغر افغان تر مشري لاندې ملي لوبډله ښه ځلېدلې او اصغر افغان باید کپتان پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د یو ورځني شل اوریزو او ټیسټ لوبو لپاره د ملي لوبډلې نوي کپتانان نومولي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي چې ګلبدین نایب به د یوې ورځنۍ، راشد خان د شل اوریزو او رحمت شاه به د ټیسټ لوبو لپاره د ملي لوبډلې نوي کپتانان یا لوبډلمشران وي. د یوې ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نایب د لوبډلمشر او ورسره راشد خان د مرستیال لوبډلمشر، د شل اوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان او ورسره مرستیال لوبډلمشر شفیق الله شفق او د ټیسټ لپاره رحمت شاه او ورسره مرستیال لوبډلمشر حشمت الله شهیدي ټاکل شوی دی. تر دې وړاندې اصغر افغان په دې درې واړو بڼو کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشري کوله. دا بدلونونه به داسې حال کې اعلانیږي چې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي.